ټولو نه طالبانو نظر ته ډېره مفید شی دی هغه د عائن او معیون ته غسل او اودس ته طالبان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اذا استغسلتم فاغسلوا دا د سره طالبانو مثلا د طالب زه نظر کړم کنه زه معیون یم دای څوک ده دی عین د طالبان دا به داسې کوي طالبانو خو چې وی پیژني نظرناک کلی کې بیا خلک پیژني هغه سړی چې چا نظر کړی که ورک سي تېر پیژني بیا به داسې ورته وایي چې پلانکی د نظر کړی راسه اوس استغسال به کوي تر نه استغسال دا معنی طالبانو یو تش به داسې ونیسي یو دوه ملګري اوبه به یې پکې نو دی به طالبانو هغې باندې لاسونه ومینځي دا لاس به تر دې ومینځي دا لاس تر دې تر مړوند دا لاس دی چې ومینځه اول به دا ومینځي بیا به دا ومینځي اوبه به دې تش کې اچي بیا به په خوله اوبه تېري کړي په پزه دا به هم په تش کې اچي بیا به طالبانو دا لاس له دیجې نه تر دیجې پورې ومینځي دا به تر دیجې ومینځي یعنې لکه اودس ومینځي بیا به ښی پښه ومینځي چپه پښه به ومینځي بیا به طالبانو نور اودس ته طالبانو اوبه به هلته اچي صرف دومره به کوي چې دا زنګون به رالوڅوي طالبانو دا به مینځي هلته خو به پښه تر هغه پورې کعبه پورې دلته به دا زنګون دا اوبه به هم پکې وراچي دا بل زنګون به بیا به طالبانو بې داخلي ظاهري به هم مینځي بیا به دا طالب داسې کوي دا تشی چې کېښوده دی به دا خپله ګنډه چې خلاصه کړي دننه طرف دې ګنډې ته دا پرتوګ به مینځي اوبه به یې دلته اچوي پوه شو بیا چې معیون ناسته زه به داسې ناست یم یو ناڅاپه اوبه به دی راواخلي په ما بې رواچي یو ناڅاپه دې په ما راواچي طالبانو الله یې بېرته جوړوي دا یې تر ټولو نه ډېره یوه تجربه سوي هغه ده خو افغانستان کې دا نشته تر اوسه تاسې کې چا کړې دا طریقه زړې بوډۍ خو کورو کې هر یو لرئ که نه کله مو دا طریقه کړې تاسې وطنو کې چی کېږي کم زړور طالب به راته وایي چې زړې ښځې چی کوي ماشاءالله چی کوي سپان د دودوي یو ویښتان را اخلي هغه عین ویښتان را اخلي بیا په دغه کې کوي بیا دودوي اوړه بعضې ښځې راخلي که نه ولي پروا نه کوي طالبانو انشاءالله دغه ټولې طریقې چې تر څو شرع نه خلاف نه وي پکې مشکل نشته پکې خو یوه خبر ده ولې طالبانو هغه چې په حدیث ثابته ده هغه ولې نه کېږي ولې هغه طریقه نه کېږي طالبانو چې اصلي سنت ته د معیون دپاره هغه ولې نه استعمالېږي یعنې تاسې ګورئ دلته دومره ډېر طالبان ناست دي که نه سم د نیمایي نه د ډېر افغانستان ولایتونو یې ولې طالبانو تر اوسه دي تاسې په کور کې دي ما په کور کې دغه په کور کې شرعي طریقه ولې نه ده استعمال جواب لرئ چې ولې نه ده استعمال سوې وی وایي چې چاته جواب وي خبر ای طالبانو 1400 کاله مخکې رسول الله دا حدیث ویلی ولې موږ نه یو خبر نه ولې نه خبر یعنې دا عذر ده چې موږ نه یو خبر وإذ استغسلتم ټول صحاستو کې طالبانو په دې باندې بحث کوي وأن من أدويتها العين المجربة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يتوزأ العائن إلى آخر ما ذكرناه آنفا إلى قرأ مخي موالت ذكر كر طالبانو دا طول خبرة فمسند أحمد كست أن العين حق يضرها الشيطان وحسدها ابن آدم يو إذا استغسلتم فاغسلوه الماني طول ذكر كريم مسند احمد کې دا حدیث ته طالبانو علما په دې باندې بحث کوي الله دې منصوب وعده مو د طالبانو چې بیرته کور ته لاړی یوه قصه به دا کوي چې موږ دا واورېدل چې څوک نظر داسې به ورسره کوي وعده مو ده چې دا سنت ته رسول الله به ژوندی کوئ او که چا ژوندی نه کوي نو خو داسې وعده چې احیا د یو سنت ته رسول الله وکړو ولې د رسول الله سنت تر اوسه پورې مړ ده په جای باندې نه وایم چې نورې طریقې ناروا دي خو سنت اولاده که غیر سنت ولې دې باندې عمل نه ما سره به وعده کوئ چې کورونو ته لاړئ هر څوک به خپلې مور ته که مور نه لري نیا ته به ورته وایي چې دې نه به مور بعد دا طریقه استعمالوي صحیح شو بس دا طالبانو من احیا څنګه حدیث ده څوک ژوندی کې یو سنت
كان لك تمسك عند سنة فساد أمتي نو څومره ډیر هغه د طالبانو ثواب او اجر پکې راځوندې کوي. خو یوه خبر دلته بلم شته، طالبانو مالکیان وی طالبانو وی د ساحر د عین فرق نشته، که ساحر سحر کا او مرداري کوي وی که عین هم څوک نظر کول مړی کوي، ځکه دا نظر هم اختیاري ده دی مالکیانو رولمانی نقل کړ. ولی یو صورت دی ولید ښایسته لک دی ولید ما وایه کنه دسی ما ورته د استحسان په سترګه ګوره چې نظر یې کوي یا ماشاءالله ووایه ولې نظر کوي، یا دې چې ولید مستقبح دی وګڼه ما وایه داسې، یا دې ښه غوا ولید ښه کور دی ولید ما وایه که نه داسې د استحسان هغه مه ورسره کوه چې له سترګو نه دې شعاع وځي. زموږ د احنافو رایه دا د طالبانو وي که چېرته نظرناک سړی وکم کلي کې نظر یې کوه نو هغه دې بیا بند بیت المال له طرف نه دغه ته تنخواه ورکول کېږي، باندې دې نه راپرېږدي ځکه خلک نظر کوي. نظر دومره راغلی تاسې کلو کې وطنو کې داسې څوک به قصه وکړي چې داسې ډېر خطرناک سترګې دي خلک ډېر نظر کوي، زر لوري مړه کړه داسې خطرناک خلک شته. بل خلک وایي طالبانو تورې سترګې شنې داسې نه دي طالبان سترګې طالبانو خپله سترګه ډېرې لویې دنیا ده طالبانو الله مو لږ ډېر پرمختللي که طالبانو چې تنا په سترګو بحث وکړئ سترګې ډېرې لویې بیخي ډېر علوم پکې پراته دي طالبانو. نننۍ د دنیا یو لوی علم دا ده که نه چې هرې دنیا ته لاړ شي سترګې عکس ته چې واخلي درته وایي چې د دې کم جي که نه څومره لوی علمیت پکې پروت بیخي ډېره لویه دنیا طالبانو سترګو کې پرتې دي. او سترګې خو نو هماغه دي وزل کوي وعدې کوي وهل کوي زورول کوي خفه کول کوي خوشحالول کوي خاندي سړي ته زاړي سړي ته که نه دومره ډېرې خبرې پکې راجم